هغه نارې په خپله وایي چې زه مبین د خپلې دوسیې نه یم خبر او د طالبانو په منځ کې دا خبره کوي او ته راغلی وفا صاحب څنګه به ایمان تېری چې ته وایې چې نه دا باید پابلیک نه شي هغه خپل مجرم ته هم نه وایې د مجرم وکیل ته هم نه وایې د دوسیه د مجرم پلار او ورور ته هم نه وایې د دوسیه د مجرم کورنۍ ته هم نه وایې د دوسیه چې دا د چې یو کار کړی دا مجرم هم باید خبر نه شي لطفا د خپل امارات دفاع به کوئ مګر تر هغه اندازې به کوئ چې د چا شخصي حق کې طلب نه شي کړی په دې کې ګناهګارېږئ الله نه وډارسئ او دغه رقم ته کارونه چې تاسو د خپل نظام تر دې اندازې پورې دفاع کوئ چې خدای پاک به د ورځ په آخرت باندې تاسو له مرۍ نه راونیسي یو دویم زه وفا صاحب لطفا د تا په مایک کې زه نه یم درغلی بیا د وروسته خبرې وکړه د جنرال صاحب د ولي او ستا د ولي فرق دی هغه پرېږده هغه د ما کار ده ته ما پرېږده اوس لطفا 2 ساعته وغږېدې 2 ساعته دې کیسې وکړې زه بیا دا تکراروم جنرال تازه ویلي دي چې زه له خپل جرم او دوسیې نه یم خبر منډه کراوې باسه او ورته وایي چې ته ولې نه خبر دا خو دغه تا ته دوسیې کې لیکلي چې ته دغه مجرم یې ته بیا ولې وایې چې زه نه یم خبر هلته له هغه سره په مابس کې پاک کوي ویې که ټکوی که وزنه موږ درنه نه خلاصولی شو یو دویم وروره د جنرال موضوع نه جنایي ده خوب نه راته ښه غوږ ونیسئ کریمینل دوسیه نه ده د جنرال مبین دوسیه سیاسي ده او طالبان ډېر سیاسي بندیان لري جنرال مبین یو سیاسي بندي ده څنګه سیاسي ده نه د پاکستان موضوع ده نه د غلا موضوع ده نه د رشوت موضوع ده نه د لیواطت موضوع ده نه د حیا موضوع ده چې دا څوک خبر شي دا به څنګه کېږي د جنرال موضوع سیاسي ده څنګه سیاسي ده موږ چې دا خبرې کوو بیا چیغې بغارې خلک وایي چې نه دا خبرې به نه کوئ جنرال مبین له سراج الدین حقاني سره ډېر زیات نږدې و ښه سر خلاص کړي د دوی ټوله ډله بندیانه سوه یو مبین نه ده بندي وقا په نامه یو څوک به راته هغه هم بندي کړي یا مړه سول د حقاني ډله چې چا ورسره نږدې اړیکه لرله یا بندیان سول کله چې د جنرال مبین په کور حمله کوي هغه ویډیو راوتې وه او دی هلته بیا به کوي دا شاوخوا خلک ټول د همدغه د هیبت الله د شاوخوا نظامي خلک دي راځي او هلته په کور کې دی بیا به کوي او دی ورته زارۍ کوي وزرونه کوي هغوی ورته پکاګانې راغېستې دي او راکېټونه راغېستي ورته وایي چې هماغه ځای کې د جنرال مبین حالت تاسو وګورئ دا څه رقم سیاسي زجر او جزا ورکوله موضوع چې ده ډېره زیاته حساسه ده موضوع والله بله چې مبین 100 مړي کړي وای ولا کې باندې کړی وای 100 مړي چې مبین کړي وای $1 میلیارډ پټ کړي وای چې کومه قرباني د امارات لپاره مبین ور کړي او کوم کار چې امارات ته مبین کړي په دې باندې ټول امارات مصر هیبت الله پورې خبر ده د پسلو مړم نه باندې کاو دا رقم ته عدالت هم نه 100 مړي دی وکړل تر منکاس یو راسه تک باندې شو د مبین عقاب خلیل حقانی او څو نورو کسانو دا ټول یو دوسیه ده حقانی کې مرس عقاب کې بندیس مبین کې بندیس سراج الدین حقانی په خپل باندې پټي ولګېده او دا نور ډله چې کومه وه قرآن درته خورمه چې دا په خبر ده دا زه څه وایم دا شاین لاندې چې دا خبر ده ما د قرآن وایي چې ټول په خپلو منځو کې خبر دي موږ ولس ته دروغ وایو مګر موږ هم خبر یو موږ په دغه ملک کې اوسېدلي یو دا ملک د موږ جای ده موږ هلته ژوند کړی وروره اسلامي امارات وساتئ دغه پاچا صاحب زه سل نور چې موږ منډې ویو موږ وایو اسلامي امارات دي طالب دي په افغانستان دي جوړ شي دلته ماته د پکتیا او د کندهار معامله حد اقل طالب خو دا موضوع خلاص کړي جمهوریت نه خلاصولی په جمهوریت خو دا غول ډېر زیات موږ خو دې ته پناه راوړله چې اسلامي امارات به دا کار وکړي وچکه کړه او پاچا جانه سر دې خلاص کا ته یو دهقان سړی یو مسلمان سړی یو پښتون سړی یو مصر سړی یو پاک سړی خدای پاک به دې جنت ته بوځي د پکتیا او د کندهار معامله ده د سراج الدین او د ملا هیبت الله معامله ده او په دې کې مبین لاړ زه ځکه دا خبرې کوم چې طالبانو موږ در باندې پیږو تر څومره به یې پټه کړې یو کال به یې پټه کړې 2 کاله به یې پټه کړې 3 کاله به یې پټه کړې تر کومره به یې پټه ما د پیغمبر قرآن ووایي چې زه که طالب یم که نه چې دې حساب در سره وکړم وروره شپ ته ضرورت نشته دا شفتالو ما به دلته کندهاریزم راته پالئ ولې دا دلته څوک غږېدل ټول روغ غږېدل وفات چې لږ د کندهار لهجه لري دا سرچپه غږېږي ټول طالبان چې په دې میډیا کې دي
هغه د مبین خبرې کوي چې دا دې راخلاصي وپاتې لږ کندهاری دغه لاړ هغه وایي چې نه دلته خو بې ګناه څوک نه بندي کېږي پلانکی نه بندي کېږي موږ د دوسیه نه سو خلاصولی دا خو پلانکی کار کېږي دا بستانکه زه لاړم یو کس بندي و بندیخانې کې راته وویلې چې ما باندې به کومه ګناه سوي زه خدای وشرمولم که دا رقم د شرم خبره وایي زه به تا ته د کندهار طالبان در وښیم چې مړ یې کړي لیواتتونه یې کړي دي په لیواته دې ښکاره ونیو راخلاص مو نه کړ ومو نه لیده چې 2000 کسان ورته په قطار ولاړ وي او راخلاصوه مو له خدای وډار سئ له رسول وډار سئ له د قرآن شریف نه وډار سئ د خپل د انسانانو د صداقت وډار سئ مه کوئ دا کار که جمهوریت کوو خدای شل کاله بعد وشرموو سکوت څه ګورئ زه په اواره درته وایم د جنرال دوسیه د جنرال مبین دوسیه سیاسي ده یوازې دا منطقي ده دا جغرافیوي ده دا د قومي ده دا د سراج الدین حقاني ده او داسې دا میسج کړی دا ما واورېده د ټوله ګیله له سراج الدین حقاني نه په دې میسج کې کړی چې ته خبرې چې شي باندې بندي یم ته ولې غلی ناست یې ته ولې غلی ناست یې چې هغه کوي دا نور خو پرېږده ته ولې غلی ناست یې هغه حقاني یادوي او حقاني ورته وایي چې وروره د ما دومره پورې په خولې باندې پلستر پروت ده که 3 خبرې مو وکړم زه مړ کېږم کله به دا راخلاصېږي که راخلاصېږي هم هغه رقم ته به ورته وایي چې ټوټې پرتې به ډېرې نه کړي ته به ټوټې پرتې نه کوې دغسې کار به کوې یا به او دا موضوع بېرته امریکا ته وځي دا موضوع بېرته انګریزان